بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ملګری زما سلام واخلئ په دې امید باندې چې ټول بروغ او جوړ یې. زمونږ یو کتونکي کمنټس کړی او ویلی و چې مونږ ته په وختونو باندې هم یو کلاس تیار کړه چې مونږ په انګلیش کې وختونه وپیژنو چې مونږ به وخت په انګلیش کې څنګه وایو او څنګه به پیژنو. نو نن ما وکړو چې دغه کلاس تاسو دپاره تیار کړم. په دغه کې اولنی چې کوم مونږ سره زمونږ د کنفیوژن یعنې په هغې باندې مونږ نه پوهیږو، هغه دوه لفظونه دي AM او PM. دا به تاسو ګورئ چې 12 AM او 12 PM. اصل کې په AM او په PM کې فرق څه دی؟ د AM مطلب دی انټي میریډیم. انټي میریډیم د لاتینی زبان نه وتی دی او د دې په انګلیش کې مطلب دی بیفور مډ ډے. د بیفور مډ ډے معنی شوله له غرمې مخکې، یعنی د غرمې نه مخکې. د غرمې نه مخکې چې کوم د ماسپښین 12 بجې وي او د هغې نه مخکې د شپې 12 بجې او د غرمې 12 بجې، د دې په منځ کې چې دا کوم وخت دی دې ته وایي AM. بل چې کوم دی PM پاست میریډم، له غرمې نه وروستو. د پاست میریډم هم په انګلیش کې دغه مطلب دی آفټر میډ ډے، یعنی له غرمې څخه بعد، د غرمې څخه وروستو، یعنی د غرمې 12 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې چې کوم وخت دی دغې ته وایي PM. او AM د غرمې نه د شپې 12 نه د غرمې 12 پورې چې کوم وخت دی دغې ته وایي AM. خراب شو سو ټایم پیس ته. ټایم پیس په انګلیش کې ورته واچ وایي، څوک ورته ګړۍ وایي، څوک ورته ګنټه وایي او څوک ورته ټایم پیس وایي. به هر حال چې تاسو ورته هر څه وایي، خو زمونږ مطلب د دې په پوهېدو دی چې په دې باندې مونږه په انګلیش کې ځان پوهه کړو. فرض که ما سره اوس په دې ټایم پیس کې 4 بجې دي او ما نه چا تپوس وکړو چې what time is it، نو زه به هغه ته څه وایم؟ هغه ته مونږ ویلی شو the time is 4 o'clock، یعنی وخت 4 بجې دي. time is 4 o'clock. داسې 5 o'clock هم ویلی شو، 6 o'clock هم ویلی شو، 7 o'clock هم ویلی شو. خو بیا په دې کې یو ده چې کله پاوباندې 4 بجې وي نو دې ته مونږ وایو پاوباندې 4 بجې. پاوباندې ته په انګلیش کې وایي کوارټر پاست، یعنی کوارټر پاست 4. کوارټر پاست 4 o'clock، پاوباندې 4 بجې دي. او بیا چې کله پاوکم 4 بجې شي نو هغې ته مونږ ویلی شو چې کوارټر ټو 4 o'clock. د کوارټر 2 o'clock مطلب دا شو چې پاوکم 4 بجې دي. داسې تاسو ویلی شئ چې 15 منټه د پاسه 4 بجې دي. 5 past کله چې نو د پاسه پې مونږ وایو چې 15 منټه د پاسه دي، 10 منټه د پاسه دي، 20 منټه د پاسه دي، نو هغې ته به مونږ پاست وایو. پاست یعنی د پاسه تیر شوي. او کله چې مونږ وایو چې 10 منټه کم دي، 20 منټه کم دي یا 15 منټه کم دي، نو هغې ته به مونږ وایو فرض که زه وایم چې 20 منټه کم 4 بجې دي. 20 to 4 o'clock، 20 منټه کم 4 بجې دي. داسې 10 منټه کم 4 بجې دي. 10 to 4 o'clock، یعنی 10 منټه کم 4 بجې دي. داسې تاسو ټول ویلی شئ.
زما پوره امید دی چې په دې باندې به تاسو پوهه شوي یئ او که څوک هم پوهه نه وي بیا هم زمونږ نه تپوس کولی شي انشاءالله چې بیا به هم مونږ د هغوی د پوهولو کوشش کوو. دا زمونږ یو وړه شان ویډیو و چې مونږ په دې باندې تیاره کړله. انشاءالله چې د نورو کلاسونو سره او تاسو کولی شئ داسې قسمه تپوسونه زمونږ نه په کمنټس کې کوئ او مونږ به تاسو ته د هر کمنټس جواب درکوو.